tasu.lspace.pakto سره یاست. نوري kisi.lspace.com.au/pakto څخه واورئ. په پاکستان کې د مهمو پیښو د بشپړ جزئیات سره د اسلام ګل افریدي نیکی هله سلامونه ومني. د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې میشت افغان کډوالو ته په خپل خوخه باندې بیرته افغانستان ته د ستنیدونو موده لسم جولای ټاکلې و. دغه موده پای ته رسیدو وروسته شنبه او یک شنبه د عمومي رخصتۍ لامل په دې برخه کې هیڅ کوم ګامونه ونه خستل شول. خو د دوشنبه د ورځې نه د خیبر پختونخوا ترڅنګ د هوا د په بیلابیلو برخو کې په تجارتي مرکزونو او هغه ځایونه چې افغان کډواله پکې ژوند کوي د پولیسو د فوز او د ملیشیا ځواکونو د لوري نه یوازې پکې غزمي پیل شوې دي ورسره لوی وړو تجارتي مرکزونو او د اوسېدو ځایونو ته پر ترونکو لارو باندې پوسټې جوړ کړې شوې دي چې د خلکو پښتنه ګرویژنې کوي. دغه ګام سره هغه تجارتي مرکزونه چې په غن شمیر کې افغان تجارانو ژوند کولو پکې د خلکو غن غونه پرنشت حساب لیدل کېده. د خیبر په باړه سیمه کې هم پولیسو فوز او ملیشیا ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته د شړلو په برخه کې غزمه کولې او د یو شمیرې تر مخه چې پولیسو یې اس بي اس ته تایید کړه شلتن افغان وګړي ونیول شول او د شنته بیرته افغانستان ته د ستنیدلو لپاره ترخم ته واستول شول. په دې ورسره کې د پاکستان دولت د افغان کډوالو سره د چلن په اړه باندې یونیسیار اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې باید پاکستان د زغم څخه کار واخلي او د افغان کډوالو په زبردست سره د شړلو نه د لاس واخلي. ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې ځنې د شانتي ډېرې افغان دي چې دوی خپل هیواد ته د ستنیدنې پر مهال باندې د دوی ژوند لګواخ سره مخ دي او دوی په هیواد کې بیلابیل ستونزې لري. یونیسیار په خپل خبر شو معلوماتو کې ویلي دي چې د نومبر 2023 کال را پدې خو تر اوسه 25 لکه او 17000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي چې په کې 2 لکه او 17000 هغه افغان کډوالو چې د دوی سره هیڅ کوم اسناد په پاکستان کې د اوسېدو لپاره نه. په دې ورسره کې یو شمېر هغه پاکستاني زده کوونکي چې په افغانستان کې د طب زده کړې کولې او د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلوالي لامل د تګ راتګ لپاره د نه اجازه لامل دوی په افغانستان کې بند پاتې وو. د زده کوونکو خپل کورونو ته د و یا د اتومیشتو د زند ورستو راستانه شوې دي. بل ورته د افغان کډوالو د استلو په اړه باندې د پاکستان د مطبوعاتو د څنګه مشر لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري تیر ورځ د خبريالانو سره په یو خبري غونډه کې په دغه خبر باندې ټینګار وکړو چې په هیواد کې په ناقانونه توګه باندې میشت د خلکو د استلو لپاره بکلک غمونه خستل کیږي. دوی په واضح ډول باندې د افغان کډوالو نوم ونه خستو خو ویل چې د دوی په اړه به سخت غمونه خستل کیږي او دوی په زبردست سره خپل هیواد ته شړل کیږي. دوی دغه خبري غونډه له هغه ورسره بللې و چې په بلوچستان او په سند کې پر امنیتي ځواکونو باندې پر لپسې بریدونو کې په ګڼشمیر کې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ جوړ لا وخت و ل پیخي ورستو په بیلابیلو سیمو کې د فوزي عملیاتو خبر هم ورکړی شوی دی. د افغان کډوالو د استلو په اړه باندې د خیبر پختونخوا چارواکو یو نوې کړنلاره ټاکلې ده چې تر مخه یې پولیسو ته امر کړی دی چې د نیولې شوی افغان کډواله پر ضد باندې به هیڅ قسمه اړیزه نشي کولای او دوی به بندیخانو ته نه استول کیږي. د دوی په اړه باندې ویلي شوی دي چې نیولې شوی تنان به زر د شړلو مرکز یا ډیپورټیشن سنټر ته لیږل کیږي. چلته یې قانوني چارې بشپړ شي نو دوی به د تورخم د لارې افغانستان ته استول کیږي. دوی دغه خبرداري هم ورکړې دي چې کوم پولیس د رشوت اخیستو د دوی د زورونې او یا نور د بد چلن شکایتونه مخه ترالل نو د هغه پر ضد باندې به ګام اخستل کیږي. مرکزی حکومت په پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا کې د مالیې د اخیستلو پریکړه کړې ده. دغه پریکړه د کلیزې بودیجې د اعلان پر مهال باندې کړې ده. مرکزی حکومت د ریزه خپل کړې دي چې د وګړي مدیر رئیس د پاټا او فاټا خلکو ته د مالیې د نه اخیستو په برخه کې دوی ته سنتي ورکړې شوی خو اوس دولت د ته اړ دی چې له دغه خلکو په مالیه اخیستل کیږي. دغه شان د مالیې د اخیستونکو ادارې د بیا له خوا دغه ویل شوی دي چې د مالیې د نه اخیستلو لامل په دغه یادو سیمو کې دغه اسانتیاوي ناقانونه ګټه اخیستل کړي. مرکزی حکومت ویلي دي چې د مالیې د اخیستو دغه قانون به ګام په ګام یا مرحله وار ځې پر ځې کول شي او دغه شانته په لومړني فرصت کې به د یادو سیمو د خلکو نه لسلنه مالیه اخیستل کیږي او دغه شانه په 2001 درشم پورې به د هواد د نورو برخو یعنی 14 سلنه مالیه د دغه خلکو څخه واخیستل شي. قبایلی سیمه په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځیدلې او دغه شند هواد د ټولو قانونو لمنه تر دغه یادو سیمه وغځیدا خو په سیمه کې د نامنیو
او د بیکورۍ له امله دولت پریکړه وکړه چې تر 200 کالو پورې به دلته کې د خلکو نه مالیه نه اخیستل کیږي خو د مرکزی حکومت دغه اوسنۍ پریکړې د سیمې تجاران د فابریکو مالکان او د شانتنور هغه خلک چې د بیلابیلو روزګارونو سره تړلي دي اندېښمن کړي دي تجارانو او د پارلمان غړو پر دې اړه باندې بیلابیل غونډې را جوړې کړې دي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون د نورو 200 کالو لپاره لغوه کړي دوی د ریزه خپل کړي دي چې اوس هم نیمه قبایلی سیمه د بیکورۍ او د بد مالی وضعیت سره مخامخ ده او په تیر وخت کې تجارانو د نامنۍ او د بیکورۍ لامل درانه مالی زیانونه پورته کړي دي د پاکستان فدرالي استخباراتي ادارې ویلي چې په 13 کالو کې د کچاکی لارې او د کښتو د ډېبېدو په پیښه کې 315 شو وګړو خپل ژوند د لاسه ورکړي دي ادارې ویلي دي چې سره دغه بد وضعیت سره سم بیا هم دغه خلک په ګڼ شمیر کې په ناقانونه توګه باندې د اروپאי هوادونو مخه کوي او دغه شانت خپل ژوند د مرګ منګولو ته سپاري ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د جون 2023 کال نه تر اوسه پورې و د کښتو د ډوبېدو په خیره مخه شوې دي چې پکې په ګڼ شمیر کې په ناقانونه توګه باندې اروپا ته سفر کوونکي خلک د مرګ خولې ته تللي دي ادارې ولې دي چې کسه هم دغه بده پیخه دغه خبره په ګوته کوي چې دغه سفر د یو شمېر غوښونو ډکته خو بیا هم انساني کچکبر په اسانه باندې خلک په دغه قانون توګه باندې د سفر لپاره تیاروي او د دوی په شمېرو کې د کمی پر ځای باندې سیوا والي را روان دي کوم چې د لوی د اندېښنې وړ دي اداره وایي چې په جون 2023 کال کې د یونان په لور باندې د کښتې د سفر پر مهال باندې چې پکې 200 پاکستانی وګړي سوارو 200 تنه خپل ژوند له سفر کړو او نو نسبیا وژغورل شول اداره وایي چې په دسمبر 2023 کال کې یونان ته ترونکو کښتې چې ډوب شو پکې یو کم او یا تنه پاکستانی وګړي سوارو چې پکې 15 خپل ژوند له سفر کړو او څلور څلويخت وژغورل شول په جنوري 2015 کال کې د مراکش پولې تنګدي د کښتې د ډوبېدو په پیښه کې او یا تنه پاکستانی وګړي ووجل شول اداره وایي چې په فروری 2015 کال کې په لیبیا کې د کښتې د ډوبېدو په خره مخه شو چې پکې د څلويختو پاکستانی وګړو په جنگلو وشو چې بیا یې درويشت هغه چې خپل ژوند د لاسه ورکړو او پاتې یې ژوندۍ وژغورل شول اف ای وایي چې په 2015 کال کې د کښتې د ډوبېدو سلور پیښې په لیبیا کې رامخته شوې دي چې په ګڼ شمیر کې خلک د مرګ خولې ته وړي دي د تازه پیښو په اړه باندې بشپړ جزئیات اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور کاغوري دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاكي پر پودکاسټ یو اورئ